که ته هر څومره غټ ګناهګار یې دغه یوه واقعه در سره واوره هیڅکله به ته د الله د رحمت څخه مایوسه نه سې. د جنید بغدادي رحمه الله په وخت کې یو غلو ډاکو د ډېرې غلاوې کولې. د غلا څخه هیڅکله د ده زړه نه صبرېدی، حتی چې دی به یو وارې ګرفتار کړل سو، ده ته به کوړې او سزا ورکول سوله، بیا د هغه برسېره به هم د غلاګانې کولې. حتی چې کتابو کې راځي چې 11,000 سزاګانې یعنې کوړې ده ته ورکول سوي وې، او حتی چې د یو لاس هم پرې کړل سوی و د دې غلاګانو په وجه باندې، بیا د دې برسېره هم د غلاګانې ډاکې نه پرېښودلې. یو وخت کې دی د جنید بغدادي رحمه الله کور ته راغی، د شپې چې راواوښتی تر دیواله، نو کور کې وکتل کپړې ولې لوښي ول دا ټول سره راټول کړل، ویې غوښتل چې په شی واخلي او خپل کور ته ولاړ سي. نو په دې وخت کې جنید بغدادي رحمه الله د تهجد لمانځه دپاره راپورته سلو، چې ویې کتل همدغه کس سامان نسي پورته کولای. دا غله چې د جنید بغدادي ته وکتل او د ده په ذهن کې دا راغلل شاید دا د دې کور مزدور وي. هغه ته ډېر په خشم په غوسه باندې وویل چې راسه دغه سامان زما سره کښېږده پر دې ملا باندې. د ده یو لاس د سامان نسو پورته کولای. جنید بغدادي چې ورله راغلی دغه غله دا سوچ وکړي چې دا زما خبره ومنله، اوس د سامان ولې زه پر خپله ملا باندې پورته کمه. نو یې غوښتل ورته ویلې چې دا سامان پر دې خپله ملا باندې پورته که او د روان سه زما کور ته ورسوه. نو په دې وخت کې جنید بغدادي رحمه الله هغه سامان راپورته کوي او ده ورته وویل چې ژر ژر درځه، کنې د شا د خوا دې په ډنډه باندې وهمه. بغدادي رحمه الله هغه د سامان په دې خپله ملا باندې اخیستی او دغه کس د شا د خوا پسې دی او دوی روان دي د دې ډاکو د کور و طرف ته. چې کله دغه ډاکو کور راغی، جنید بغدادي ډېر زیات ستړی، دا سامان یې هلته کور ته ور حواله کوي. جنید بغدادي بیرته خپل کور ته راغلی. 2 ورځې بعد د ډاکو سوچ وکړي چې یاره داسې نه وي چې د کس ته د مزدور ته زما د کور معلومات سوی نه وي، داسې نه وي چې د زما د کور اطلاع بل چاته ورکړی نه وي او زه بیا ګرفتاره نه سمه. او دی راغلی بیا د جنید بغدادي رحمه الله کور ته چې وګورم آیا دلته دی سته او که نسته دغه مزدور. نو په دې وخت کې دی د جنید بغدادي رحمه الله کور ته راغی. د خو دا خیال دی چې دی دغه مزدور کور ته راغلی دی. وی کتل چې د جنید بغدادي رحمه الله دروازې ته ډیر زیات ښایسته خلک وځي او راننوځي، سپین مخونه، ښایستې مبارکې ږیرې، پر سنت باندې برابر خلک ځي او راځي. نو ده د یو چا څخه پوښتنه وکړه چې دا کور د چا دی؟ هغه ورته وویل چې دا د یو ډیر غټ عالم بزرګ جنید بغدادي رحمه الله کور دی. ته وغوښتل چې زه ملاقات سره وکم. دی چې ورغلی او د خپل ځان یې پټ کړي، خپل مات لاس یې پټ کړي چې داسې نه وي خلک را باندې خبر سي او ومې نه پېژني چې دا هم هغه غل دی. نو ورغلی د جنید بغدادي رحمه الله مخ ته کښېنستی. ته چې ورته وکتل دا خو هغه کس دی چې ماښام عادت ته خشم وکړي او ومې وهی او زما سره د خپل کور سامان زما تر کوره پورې ویوړی. چې ورته ویې کتل د ده د نوراني مخ ته چې وکتل نو د زړه اراده یې بدله سوله، په زړه باندې یو جلا کیفیت راغی او په هغه وخت باندې د الله څخه د خپلو ګناهونو معافي وغوښتله او بیا دومره الله ته نږدې سو، دومره غټ بزرګ انسان د دې غله نه جوړ سولو چې جنید بغدادي رحمه الله ده ته خپل خلافت ور وسپاری او دی هم ډیر غټ بزرګ یو ډیر غټ عالم جوړ سولو. د دې واقعیا نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې هر وخت یو انسان د الله طرف ته متوجه سي، د زړه د اخلاص څخه د ګناهونو معافي وغواړي، الله رب العزت به د انسان ته ضرور په دنیا کې هم کامیابي ورکوي او په آخرت کې به هم کامیابه کوي. هیڅکله یو انسان د الله د رحمت څخه نه مایوسه کیږي، که هر څومره غټې ګناوې کړې وي. خو یو شرط دا دی، د نیکو خلکو سره د ښو خلکو سره ناسته ولاړه د هغه په ماحول کې اوسېدل، دا به انشاءالله موږ ته الله ته قریب کوي. چې کله یو انسان خپل ماحول نه بدلوي، د غلطو خلکو سره ناسته ولاړه، دا هیڅکله دا انسان و الله ته نه قریب کیږي و الله ته نه نږدې کیږي.